کرونا وایرس څه شی او په چین کې څه درز غوبل جوړ کړی. په سلامونو او نیکو هیلې مو هرکلی کوم. ملګرو امید دی چې ټول به راته جوړ او روغ یاست. د چین څخه د باندې د یوه ناروغ مرګ پر چارواکو نور هم فشارونه زیات کړي دي چې د خپلو هیوادوالو روغتیایي ته زیاته پاملرنه وکړي. د سې شنبې په ورځ یو چینایي تبعه چې نوم یې تبعه نومېده له پوهان یا وهان ایالت څخه راغلی و. په فلیپین کې د کرونا وایروس له وجې مړ شو. امریکا، استرالیا او ګڼ شمېر نورو هیوادونو له چین څخه د بهرنیانو پر راتګ بندیز لګولی دی. د چین حکومت د دوشنبې په ورځ د فبرورۍ په 2 خبر ورکړی چې په هغه هیواد کې 361 کسان د کرونا وایروس له وجې مړه شوي دي. چارواکو په وایروس د 2819 کسانو اخته کېدل تایید کړي دي. اوس په ټوله چین کې 11215 کسان په وایروس اخته دي. روغتیایي چارواکي وایي چې وایروس د انسان په هضمي جهاز کې بیا تولیدېږي، خو دا ثابته شوې نه ده چې څنګه خپرېږي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون یوه غړي ویلي چې په وهان، شنزین او حتی په امریکا کې د ناروغانو په غایطه موادو کې کرونا وایروس تشخیص شوی دی. میګا پینګ زیاته کړې چې وایروس بیا تولیدېږي او په هضمي جهاز کې پاتې کېږي. د کرونا وایروس چین ته سخت سیاسي او اقتصادي زیان رسولی دی. سوداګرو ته د 400 میلیارډو ډالرو په ارزښت زیان رسولی دی. د وایروس له پیدا کېدو وروسته د چین حکومت امریکا د غوغا په جوړولو تورنه کړې ده. له بلې خوا ایټالیې ساینسپوهان وایي چې دوی د نوي کرونا وایروس د DNA تسلسل مات کړی دی. د ایټالیا د عامې روغتیا وزیر روبرتو سپینر باور لري چې د وایروس تجزیه کول به د ناروغۍ په اړه د مطالعې لپاره زیات فرصتونه برابر کړي. دا به ملګرو زه ستاسو سره څو دغه شریکم چې په کومو هیوادونو کې کرونا وایروس اوس پیدا شوی دی. نو په چین کې 11215 کسان په کرونا وایرس اخته دي او په امریکا کې هم 11 کسان په اخته دي. په استرالیا کې 12 کسان په اخته دي. په فرانسه کې 6 کسان، په نیپال کې 1 کس، په جاپان کې 20 کسان، په سنگاپور کې 18 کسان، جنوبي کوریا کې 15 کسان، په انګلستان کې 2 کسان او په روسیا کې هم 2 کسان، تایوان کې 10 کسان، تایلند 19 کسان، ویتنام 8 کسان، مالیزیا 8 کسان، کمبودیا 1 کس، کاناډا 4 کسان، سریلانکا کې 1 نفر، متحده عرب اماراتو کې 15 کسان، هند کې 2 کسان، فلیپین کې 1 کس، ایټالیا کې 2 کس او په جرمني کې هم 10 کسه. دا د کرونا وایرس په هکله معلومات. تر نورو جالبو او په زړه پورو معلوماتو لپاره زموږ چینل وطن آباد ضرور در سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ هره ورځ دغسې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسې درسوو.